سمندر دے ولالیا لالیا جار زلتا جار شم ولالیا باد وچیږي ډېره ډېر بخښنې هېر شره ښه دی والا مونږ خوند اخلو ډېر ښه ښایسته هوا دی او ښایسته ماحول دی او مونږ کله کله دلته راشو زموږ طبیعت هم آزاد شي او ډېر ښایسته ځای دی ډېر زیګر چرته وې چې نه وې یا خورې لیدونکو سلام خدای دې وکړي ټول به راته روغ او جوړې وئ د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ لیدونکو تاسې به زموږ تېره خپرونه کتلې وي چې موږ د کونړ ولایت د لوی سیند په غاړه باندې او دغه د لوی سیند په مناسبت درته جوړه کړې وه هلته مو د هټیوالو سره هغه کسان چې د سیند غاړو ته هندواڼې پلوري چکر ته کوم خلک راځي او د کونړ په سیند مو مختصر بحث کړی و لیدونکو نن هم راغلی یم د کونړ ولایت اسداباد ښار مرکز کې ولاړ یم هغه مخامخ چې معلومیږي دا د کیرالې پل دی او ترڅنګ یې د کیرالې کلی پروت دی چې ډېر یو لوی کلی دی چې مرکز اسداباد ښار کې موقعیت لري او دغه مخامخ چې معلومیږي دا پل دی نو نن غواړم دغه د کونړ ولایت په اسداباد ښار چې کوم سیند تیر شوی دی دې ته کوچنی سیند وایي څوک او څوک ورته د نورستان سیند وایي څوک ورته د پیش درې سیند وایي خو اصلا د نورستان نه راغلی دی او د پیش درې په سیند باندې ډېر مشهور دی چې په کونړ باندې تیر شوی دی نو نن د دغه کوچني سیند پر غاړه د مختلف قسمه خلکو سره خبرې اترې لرو په دغه بازار کې به د ځینې خلکو سره خبرې کوو همدارنګه د اټیوالو سره خبرې اترې لرو دغه کوچني سیند په غاړه د هندوانو والا همدارنګه نور دغه دي مختلف قسمه پلورنځي دي چې دلته موقعیت لري او بیا خصوصا په دغه اوړي په سیزن کې جوړیږي چې دغه سیند ډیریږي خلک دلته چکر ته راځي سیلانیان راځي په هغې باندې مختلف قسمه شیان پلوري هغې سره خبرې اترې کوو همدارنګه دلته چې کوم سیلانیان راځي هغې سره خبرې اترې کوو د چغسرۍ یا د کونړ اسداباد ښار دلته دې ته چغسرۍ هم ویل کېږي ځکه دا د چغسرۍ په نامه یادېږي ډېر پخوانه نو د کونړ اسداباد ښار کې یو غاړې ته د دغه سیند یو څنګ ته تېرېږو او د مختلف قسمه خلکو سره خبرې اترې لرو نو تاسې ملتیا مو وکړئ دوستانو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ دلته مې یو ورور تر څنګ ولاړ دی چې دغه د کوچني سیند تر غاړې یو لوی ځای دی یو مارکیټ دی د دې په سر باندې ډېر یو ښکلی ځای ځان ته جوړ کړی دې سره هم خبرې اترې کوو ستړی مه شئ وروره السلام علیکم ښه دی الله خوشحاله کوي بخیر لومړیو کې به راته نوم محترم دې ووایي نوم مبارک زما نوم محمد قاري صاحب د کونړ ولایت د مړو اوسېدونکی یم قاري صاحب دا راته ووایه چې ورځې شپې ښې تېرېږي الحمدلله د الله ډېرې احسان ورځې ښې شپې تېرېږي شکر دی بیا ګرمۍ سره څنګه یې ګرمۍ سره خو والله دا څو ورځې مزاحمت دی دا برق نشته بل د درسي دوران دی مشکل سره اخته چې مري بس پکې دغه نو بس مشکل دا دی درسونه مزاحمت سره ویل کېږي تکلیف یې نور الحمدلله جن خو روان دی ښه دلته محصل یې دلته محصل یم ښه ډېر ښه دا راته ووایه چې د کونړ کوچني یا د نورستان یا د پیش درې کوچني سیند تر غاړې پروت دی سیند څنګه دی دې وختونو کې ماشاءالله ډېر خوندور دی سیند دې وخت کې دغه ګرمي ده ماشومان هم راوځي غاړې ته پراته موږ خپل هم راوځي چتونه په سر باندې پراته دا کوم ځای کې زه پروت یم دا داسې مناسب لاره ده الله دې قبر منور کړي او الله دې دواړه جهان ښایسته کړي چې الله دا دنیا ښایسته هغه دغه دنیا ښایسته کړي دې باندې پراته د ګرمۍ د وجې نه پاس راختلی یم ځکه هوا ښه ده دلته مې ژوند تېرېږي ډېر ښه دا راته ووایه چې دلته د دغه سیند غاړو ته په دې وختونو کې اټیوال راځي او دلته مختلف قسمه پلورنځي سازی لکه هندواڼې او داسې نور ډېر شیان ستاسې څه ډېر خوښېږي او مازدیګر کې ملګرو سره چکر ته وځئ یا نه ول نه ورځ موږ هر شی خوښېږي ځکه چې د سیال ګشته راځي موږ خپله وځو دغه هندوانو اټۍ لګېدلې مخامخ دا ګور د اډه ده د اسمار نورستان پیج درې اډه وایي دغه د اټۍ لګېدلې خلک هندوانې خوري یو شی بل شی خوري جالګر راځي ښکاریان چې ورته تاسو وایي
هغه راځي ښکار کوي میان نیسي میان نیسي او دې وخت کې سیند سوای پاک کې ښایسته اوبه دي یخې خلک لمباګانې کوي نو ډېره ښایسته د ژوند یو تېرېدو یو صحنه وي ډېر یو لکس بیکګراونډ یا منظره جوړه شي بالکل بستر سره د لاندې ښکاره کېږي دا وګوره دونه ښایسته منظرې دي دا خلک ناستې هندوانې خوري او یخ سورو ته دمې کوي یو ښایسته ماحول کور مو ودان سلامت ډېره مننه کور ودان ډېره مننه لیدونکو ملتیا مو وکړئ مخکې ځو قدرمن لیدونکو بیا هم ستړي مشئ اوس راغلم د کوچني سیند تر غاړې یو ځوان ولاړ دی چې دلته کوم کار هم کوي د هغې په هکله مور سره غږېږو او همدارنګه یو څو ښکلې ټپې به هم ترې واورو ستړی مشئ وروره خوشحاله اوسئ نوم مې عریف الله کونړی دی کونړون ولایت د اړوندې سیمې ګورګام کلي اوسېدونکی کونړی دا راته ووایه چې دلته څه کاروبار کوي بس ته وګوره کوزېږو دا شګه راوباسو بس غریبي ده څه سینه شرګه راوباسي هو بالکل په دې وختونو کې خو سیند خورا ډېر شوی هم دی شګې را ایستل سخته نه ده پکې بس سخته ده نو څه کوې نو مجبوري ده نو کله چې سیند کم وي د شګې را ایستل اسانه وي یا سخت وي اسانه وي څنګه کېږي نه دې ټایم کې شګه اسانه سیند ډېرې شګه غاړو ته راوړي چې کم وي بس بیا په منځ پرته وي نو بیا خو د وړلو خطر هم کم وي که نه نو ته به زموږ لیدونکو سره ټپې شریکېږي زه به ته بس ټپې به ته ویم یو دغه یو سروکې به ته ویم د زمزمه بیا کوم په ما دې کړی څه جادو او څه منتر دی ولالیا لالیا جار زلتا جار شم ولالیا لالیا جار زلتا جار شم په ما دې کړی څه جادو او څه منتر دی ولالیا لالیا جار زلتا جار شم ولالیا کو خدای مې ته ورانه لاړې کو خدای مې ته ورانه لاړې کو خدای مې بل وطن خبا مې ساتي نا ولالیا لالیا جار زلتا جار شم ولالیا لالیا جار زلتا جار شم په جګو غرو د خدای نظر وي په جګو غرو د خدای نظر وي په سارې واورې وروي بیخ کې ګلونه ولالیا لالیا جار زلتا جار شم ولالیا لالیا جار زلتا جار شم همدغومره وروره ډېره مننه ژوندی اوسې کور دی ودان لیدونکو تاسې د کونړي ترنم واورېدو چې ډېر ښکلی ترنم یې وکړو ته هم راشه که نه وروره ستړی مه شي صحت ښه دی لږ به دې خوا ته راکوز شي لومړیو کې خو به راته نوم دې ووایي نوم مې عرفان الله دی د کونړ اوسېدونکی عرفان الله دا راته ووایي چې دلته څنګه راغلی دلته د سیند غاړې ته شګه راوباسو وروره ختم شګه راوباسي څنګه دی کاروبار ښه روان دی شکر دی د الله نه راضي دی دې نه دی بهتره نه خدای مهربان ښه ډېر او زده کړې کوئ او 11 سیم کې 11 سیم کې ډېر ښه نو تا نه به څه شی اورو ما دغه چې یاد نه دی شعر باندې واورو شعر یاد ترنم راته وکړه ترنم هېڅ شی هم راته یاد نه ټوکه نو ډېره مننه ژوندی اوسې کور دی ودان راځه ته راشه یاره راځه ستړی مه شي څنګه خیر دی حالات دې ښه دي نوم دې څه شی دی مننه نوم خو مې سنګریار کونړی دی د کونړون ولایت مرکز اسلام آباد اړوند ګورګام کلي اوسېدونکی سنګریاره دا ملګري دوی وایي دا ډېر ښې ترنم یې کوي مننه ترنم خو نشم کولی یو څو بیته به درته وایم بیتونه راته ووایه وایي زندگی می د غربت په باد وچیږي زندگی می د غربت په باد وچیږي ډېره ډېر بخښنې هېر شره پروا نه کوي زندگی می د غربت په باد وچیږي په یو بل ووایه دې ترانه هېر وایي د کونړ غلام احمد پکې وایي داسې تعلیم دی په بلا ولګي
داسې تعلیم دې په بلا ولګي چې مې پردی بوجۍ ته شا ولګي هغه یوه لنډۍ را سره وه او بس کور ودان ډېره مننه قدرمنو دوستانو د دغه ورونو خبرې اترې تاسې واورېدې چې خوند یې وکړو ښه ترنم وکړو یو ملګري یو بل بیت یې وکړو ځو مخکې ځو نورو خلکو سره هم خبرې کوو ملتیا مو وکړئ درنو لیدونکو دلته یو بل ورور مې تر څنګ ولاړ دی دې سره هم خبرې کوو چې چکر ته راغلی ستړی مه شي وروره مننه ښه راغله خیر اوسې په خیر یې لومړیو کې به راته ځان معرفي کړي زه منیب الله یم دلته کونړ کې محصل یم دلته چکر راغلی یم دا به راته ووایې چې کوم پوهنځي کې شریعتو پوهنځی کې ما شریعتو کې ډېر ښه دلته چکر ته راغلی د چکر نه به دې طبعا خوند اخیستی څرنګه دی د کونړ دغه کوچنی سیند یا د پیج در یا نورستان او دغه ماحول څنګه دی ډېر ښه دی والا مونږ خوند اخلو ډېر ښه ښایسته هوا دی او ښایسته ماحول دی او مونږ کله کله دلته راشو زموږ طبیعت هم آزاد شي او ډېر ښایسته ځای دی ډېر خلک راځي او مونږ هم ورته ډېر خوند اخلو دې ځای نه اصلي د نورستان ولایت بلکل د نورستان ولایت هم نو زموږ خپرونه تفریحي ده له تا به داسې څه شی واورو شعر ټپه والا جالبه خاطره زه به څه وایم یو څه خو باید شریک که نه یا ټوکه دې زده وي والا داسې خو نه راځي بیخي هو نو کوم پیغام لري مهرباني والا پیغام خدا دی چې خدای پاک په دې وطن کې امن راولي او دا وطن جوړ شي او ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي او ځوانانو ته دا خیال دی دا پیغام دی زما چې باید درس ووایي تعلیم وکړي او دې په وطن لپاره کار وکړي تر څو چې دا یو مستقل مونږ یو مملکت ولرو ډېره مننه کور مو ودان سلامت اوسئ ډېره مننه لیدونکو ملتیا مو وکړئ مخکې ځو نورو سره همغږي لیدونکو بیا هم د کونړ کوچني سیند تر غاړې دلته یو څو ځوانان ناست وو چې دغه یو سره رابېل کړو چې خبرې اترې ورسره وکړو دې سره غږېږو دلته به چکر راغلي چې دوی څرنګه چکر والی ستړی مه شي ورور مننه تاسو ستړي مه شئ الله دې وکړي چې راکړو اخیستی ډېره مننه ژوندی اوسې لومړی کې به راته ځان معرفي کړي زه انعام الله ربزی د شینکي سالار باغ ډېر ښه دا راته ووایه چې ملګرو سره به چکر راغلی او د کوچني سیند تر غاړې چکر څنګه دی خوند مو ترې واخیستو الله چکر نه مو ډېر خوند واخیستی ژوند ورځې شپې څنګه تېرېږي الله ژوند نو ورځې شپې ډېره ښایسته تېرېږي ښې دي فلحال ډېره ښې دی چکر کې مو څه غورې وکړې مطلب دلته مو څه شی وخوړ او دلته پیدا کېږي څه چې مقصد مازدیګري کې د چکر دپاره یو څوک راځي او مازدیګر کې ډېرې غورې وکړې ځکه ملګرو سره یو ځای شولو تاسو سره مو لیدل ډېر خوشحاله شولو او دلته چې دی لکه فلحال خو نور څه نشته د غیر له هندوانو چې پیدا کېږي سیند غاړې ته نو ته به له موږ سره څه شی شریکوي ترنم ټپې غزل والا فلحال خو څه خاص نه لرم خو همداسې به ورته یو څو ټپې ووایم یو څو ټپې راته ووایه بیا زمزمه به نه کوم همداسې به درته ترنم یې که ترنم خوند کوي که نه یار ځکه چې لا ډېر وخت کېږي ترنم مې نه هم دی کړی مشکل نشته فقط یو دوه درې دقیقې یا یوه دقیقه کو ښه رانغلی خوښ دې نه و نه به یې کوو مشکل نشته مازدیګر چېرته وې چې نه وې یا خورې ورې زلفې په بام ولاړو ما
یمال کنار کنار لسنجار کیوای هی زما د یار دخلی کنگال کنگال پکی رازینا ید سن پا غالا غالا مزوای یمین سړی ورخطا بشي مینا نام دومره ډېره مننه سلامت اوسئ کور مو ودان ډېره مننه قدرمنو دوستانو موږ د کوچني سیند تر غاړې مختلف قسمه خلکو سره خبرې اترې وکړي ښکلې منظرې مې تاسو ته وړاندې کړلې او خوندوره خپرونه مو ورته جوړه کړه خدای دې وکړي چې ستاسې هم خوښه شوې وي او تر پایه مو راسره کتلې وي لیدونکو انشاءالله په راتلونکي کې د کونړ ټي وي نه تاسو ته نورې خوندورې خپرونې د کونړ ولایت د نورستان ولایت دلته د ښکلو منظرو او ښکلې ځایونو بانډو د کونړ او د نورستان رسم و رواج فرهنګ دغه اخلر سره خوندورې خپرونې جوړوم تاسې د کونړ ټي وي چینل سره ملتیا وکړئ انشاءالله خوندورې خپرونې درته ترې نشروم لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ما اظهار ارمان درته وړاندې کړه تر بیا چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې زیریږم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله خدای فامان